سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده روغ او جوړ به وي راته د صحت جامو کې به یې. ګرانو دوستانو، نن زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. دوستانو، په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د مایننګ یو ډېر ښه پروجیکټ، د مایننګ یو نوې پروژه د کاناډا هیواد څخه دغه تاسو ته معرفي کوو چې په نوم د اس نټورک ده، چې دا هم د ساتوشي کور نټورک او د بیټکوین په څیر نټورک ده، چې څنګه تاسو ته معلومه ده په لومړي سر کې چې بیټکوین راووته نو په وړیا ډول ماین کېده او فی الحال یو بیټکوین $30,000 څخه پورته قیمت لري. نو دغه ډول پروژې د کریپټو کرنسیو په بازارونو کې راځي چې په وړیا ډول موږ کولی شو جوین یې کړو او موږ ته وړیا فری ټوکن راکوي. کله چې ټایم پې تیر شي دغه ټوکن په صرافیانو لکه باینانس، ټرست والټ چې یو والټ ده او داسې نورو صرافیانو والټونو کې موږ کولی شو هغه بیا یو ایس ډي ټي، ټرون یا نورې کرنسي ته بدل کړو او په افغاني صرافیانو کې هم نغدو پیسو ته بدل کړو، هم خپل موبایل ته د ایزي لوډ په شکل او نورو ګټې ترې واخلو. نو راځو د خپل ویډیو په طرف کا د آنلاین ارننګ سره علاقه لرئ، تخنیکی مسایل هغه ټول زموږ په چینل کې زده کړه ورکول کېږي. نو زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. راځو د خپل ویډیو په طرف. زه به دوستانو ډیټا او هغه د کلام راواز کړم. دوستانو، دغه ویډیو کې موږ تاسو ته اس نټورک معرفي کوو چې دا د کاناډا هیواد د مایننګ یا د معدن پروژه ده، چې څنګه چې مو ویل دغه اوس فعلا فری ده، موږ کولی شو دینه ګټه واخلو. را روان کال ته 2025 کال کې دغه ګټې اخیستلو ته وړاندې کېږي او موږ بیا کولی شو هغه وخت که دا پروژه حقیقي وځي د دې ټوکن واخلو، په بایننس او نورو صرافیانو ته یې وډرا کړو او هلته یې خرڅ کړو. نو دوستانو، دغه کې د اکاونټ جوړولو لپاره ما تاسو ته یو لینک په ډسکرپشن کې وښي، لومړی کومنټ، ټلګرام چینل، واتساپ، د ټولو هغه کې ما تاسو ته ایښی. صحیح ده؟ کله چې په لینک کلیک کوئ دوستانو، تاسو ته مستقیما دغه ډول یو صفحه راځي. صحیح ده؟ دوستانو، دا ډول یو صفحه راځي. له دې نه لومړی مخکې تاسو ته یو بل آپشن راځي دوستانو. صحیح ده؟ هغې کې تاسو ته هم دوه آپشنه درکوي، یو په سپین رنګ کې، یو په شین. تاسو یې مغه شین رنګ ووهئ، جوین اف ټریک همدغسې یو څه لیکلي، افلاین جوین کول. نو کله چې مو هغه ووهه بیا دا ډول یو صفحه تاسو ته پاتې کېږي. دلته به تاسو راسئ، په پلی سټور به کلیک کوئ او د اس نټورک خپل اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. چې کلیک کوئ دا ګورئ دا د دې اپلیکیشن ده، راشئ له همدې ځای نه به یې ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړئ مستقیم بیا له همدې ځای نه اوپن کړئ. سمه ده؟ دلته به اوس موږ ځان ته د مایننګ لپاره اکاونټ جوړو چې موږ ته فری مایننګ وکړئ. سمه ده؟ نو دلته دوستانو موږ کولی شو راشو، دا هره ژبه لري چې ما ته خپله فارسي ژبه راغلې ده د موبایل ژبې پورې. دلته به راشو، په څوک غواړي په جیمیل سره ثبت نام وکړي یا مغه ګوګل، او څوک غواړي ایمیل سره، نو په دواړو کېږي. نو راحت یې دوستانو دغه جیمیل ته راشئ، په همدې کلیک کوئ، خپله اوس درته ننوځي، اکاونټ درته جوړېږي. نو دلته ستاسو جیمیلونه تاسو ته دوستانو راځي، چې هر جیمیل مو خوښ وي کلیک کوئ. زه مثلا راځم په یو جیمیل مې کلیک کوم، اوس به د دې اکاونټ موږ ته راواسي. سمه ده؟ دلته دوستانو اکاونټ موږ ته کریټ سو، دغلته یو څو هغه اولیه مراحل راځي، دا به نیکسټ کوي یا مرحلې بعدي آپشن چې موبایل ژبه پوري. نو دا به ووایي دغه داس نټورک اکاونټ موږ ته جوړ شو او پورته دوستانو زموږ د اس کرنسي بیلانس ده او د مایننګ په حالت کې روان ده. تاسو به دوستانو لومړي سر کې تاسو ته لږ ډېر آپشنونه راځي، نیکسټ به کوي، بیا دا ډول صفحه راځي. دلته دوستانو تاسو کار په دې نټورک کې ده، تاسو به هره ورځ راځئ، هره ورځ سهار یا غرمه هر ټایم دغه ځای کې چې مې نښه درته کړې دا به وهئ، د خپل مایننګ به چالانوئ. هر 40 ساعته دا ګورئ دوستانو، ما دلته لیکلي دي 23 ساعته او 53 دقیقې وروسته ته بیا راشه، ته په همدې ځای کلیک کړه، ستا دا مایننګ چالان شي. نو صرف په همدې ځای به کلیک کوئ، تاسو ته مایننګ چالانېږي. دا ګورئ دا د سټک علامه ده، خپله تاسو ته کار کوي، مایننګ روانېږي او په هر مایننګ کې تاسو ته دلته پورته د اس کرنسي بیلانس ډېرېږي. نو دا دوستانو د دې د اکاونټ جوړولو ډېر ساده او راحت کار ده. راځم دې کې نورې برخې تاسو ته ښیم چې نور څه دي، خاص نور څه شته نو دوستانو، خو بیا هم لږ معلومات درته درکوم. دغلته دوستانو تاسو پروفایل ده، دا ګورئ تاسو ته څو آپشنه درکړي، تاسو ته چې دغه خپل پروفایل راشئ ویریفای کړئ. لومړی کې نیک نیم ده یا هغه ستاسو نوم دی چې کله اکاونټ جوړوئ دا خپله کېږي. دوم کې ویریفای ده د اکاونټ، خپل اکاونټ ویریفای کوئ. البته هغه د مایننګ چالانول دي چې څنګه تاسو مایننګ چالان کوئ دا هم ټیک مار اخلي. او دریم کې وایي چې یو عکس د خپل پروفایل ته ورکړئ. زه راځم مثلا یو عکس پروفایل ته ورکوم، په ګالري په هر څه غواړئ، مثلا زه په ګالري کلیک کوم، دلته راځم یو عکس ورکوم. اما دوستانو ما دغه عکس ورته انتخاب کړ، راځم دا ورته سیف کوم، دغه د دامه شو. لاندې اوس راځو زموږ پروفایل خانې به ډېرې تکمیل شوي، نو یو ریفرش ورکو، دا د دامه شو. دا وایي چې زموږ ټویټر فالو کوئ، د چا خوښ یې ټویټر یې فالو کوئ، او وایي د موږ ټلګرام ګروپ ته جوین شوئ، خوښ مې دام وکړئ او ریفرال وکوئ. نو هغه نور ستاسو خپله خوښه دي، دی په تاسو کوم بوج نه راوړي چې خامخا یې وکوئ، خو ویې کوئ خپله خوښه مو ده. ښه نو دی دوستانو دغه برخه راځم دا ټولې یو په یو درته ښیم. دغه ته دوستانو ستاسو بیلانس ښیي، صحیح ده، د اس کرنسي بیلانس مو صحیح ده. او دغه ځای چې دا دوستانو خاص کوم څه پکې نشته، دا هغه ریفرل دي یو څه بل څه دغلته ښیي، دې کې کوم خاص څه نشته دوستانو، صحیح ده. او راځم دغه آپشن داسې په دا دوستانو انوایټ فرند ده. انوایټ فرند څه ګټه لري دې کې دوستانو؟ انوایټ فرند سره تاسو ته د اس کرنسي دغه د مایننګ سپیډ ډېرېږي، تاسو ته مثلا ډېر مایننګ کوي. نو د انوایټ لپاره که غواړئ څوک انوایټ کړي، خپله خوښه هم د په همدې به کلیک کوئ، دغلته ګورئ کاپي لینک،
کاپی لینک به وای لینک کاپی کې خپل ملګری ته ولېږئ تاسو اس نتورک بیلانس هم ډیریږي او مایننګ سپیډ مو ډیریږي دغه برخه کې دوستانو نور څه نشته راځم دغه خوا کې دا بله برخه درته وایم دلته دوستانو یو څه پرمیشن تاسو څخه غواړي خاص کوم څه نشته خوښه مو ورکوي خوښه مو نه مې ورکوي دلته هم کوم څه نشته ده نو دغلته هم ستاسو دوستانو هغه ښیي څومره کسان چې مو نیټورک کړي او دغلته د کومو د کسانو په واسطه چې تاسو ته کومه ګټه راغلي هغه ښیي دې کې هم څه نشته ده دوستانو دا دواړه خو مې وښودل او دا خو مې درته ویل چې همغه هر 40 ساعته بعد به دلته راځئ دا خپل مایننګ به چلانوئ دا ګورئ ماته دومره ټایم بعد راشه خپل مایننګ چالان کړه او دغه برخه څه ده دوستانو دغه برخه کې تاسو کولی شئ خپل دغه اس کرنسي بیلانس سټیک کړئ سټیک څه معنی یعنې باندې کوي مثلا دلته ګورئ ماته لیکلي دي یو کال نه نیولې 2 کالونه یو کال نه تر 15 کالو تاسو کولی شئ خپل اس کرنسي بیلانس سټیک کړئ او په سټیک هم تاسو ته ګټه درکوي دا ګورئ پورته موږ ته ګټې لیکلي موږ ته وایي که ته د 15 کالو لپاره خپل بیلانس سټیک کړې موږ ته 1.78% ګټه درکو او دا لاندې خط په وهلو سره تاسو بیلانس مثلا څومره بیلانس سټیک کوئ سټیک ستاسو خپله خوښه ده چاته نه وایم سټیک بیا ټایم نیسي خو ګټه لري خو هغه دغه هم درته ښیم دا د ګروپ نه خاصیت په دغه کې څه دي دوستانو دا خاص څه نشته د دې نټورک ورځني نیوز او اخبار او دغه څیزونه دي کوم خاص څه پکې زیات نشته او د سنګ کې ورسره دوستانو دغه اپشن کې ستاسو هغه خپل پروفایل ده صحیح ده دلته ستاسو پروفایل ده پورته ګورئ ستاسو نوم ستاسو عکس ده خو کې د ستاسو د انوایټ برخه ده او په دغه ځای کې دوستانو تاسو ته هغه د انوایټ سطح او څونه کسان انوایټ کړي دي او څومره ګټه په انوایټ ده دغه څیزونه ښیي خاص مهم څه پکې نشته ده او دغلته سیټینګ د ملګرو د دې اس اپلیکیشن په سیټینګ کې هم کوم خاص څه نشته کولی شئ دغه برخې نه خپل جیمیل او خپل ایمیل او دغه څیزونه نوم اصلاح کوي یا بدل کوي او لاندې راځم اعلان هی سری سیلی کړی دلته اعلانات یا هغه تاسو ته نوټیفیکیشن او دغه څیزونه راځي خاص کوم څه دلته هم نشته د ملګرو راځم دغه بله برخه اعلان های ایمیل هغه اعلانونه یا هغه تبلیغات چې تاسو ایمیل ته لیږل کېږي دا هغه دي دلته هم خاص څه نشته ده دوستانو او نور دغه پریویټ پالیسي ده او یو څه بل څه هیلپ سنټر یې ده هماغه خپل هغه ده او دغه برخه کې کولی شئ خپل کرنسي اکاونټ ډیلیټ کړئ که غواړئ خپل اکاونټ مکمل ډیلیټ کړئ له دې ځای کولی شئ او همداشان لګ آوټ آپشن یا خروج سیستم د نور څه نشته ده پکې ملګرو او که څوک ژبه بدلوي دغه ځای نه ژبه بدلېږي اوس ګورم ته فارسي د ایران ده انګلیسي د هر هېواد ژبه مو زړه هغه ورکولی شئ نو دغه د دې کارو دوستانو بالکل دغه نه ګټه واخلئ څنګه چې مې ویل دغه د مایننګ پروژې چې دي دا وړیا راځي او تاسو وړیا کولی شئ دا جوین کړئ او د وخت په تېرېدو چې د دې خپل قیمت وخت ولګېږي نو تاسو بیا کولی شئ وړیا ډول دا وډرا کړئ بینانس او نورو صرافیانو ته هلته یو اس ډي ټي ټرون او نورو کرنسیو ته بدل کړئ او ګټه ترې واخلئ فعلا اس نټورک کرنسي چې ده دا هم وړیا ده او د راتلونکي 2025 کال کې دغه لومړیو میاشتو شاوخوا کې دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي همداشان وخت هم ډېر کم پاتې ملګرو فکر کوم یو میاشت هم دغه شاوخوا پاتې نو کوښښ کوئ ګټه ترې نه واخلئ او فعال یې کوئ طریقه مکمله ویډیو کې وه بیا هم چا د مشکل کومنټ کولی شي ویډیو درته نوره نه اوږدوم